د اخیره سپاره کې یو سورۃ د سورې بروج په نوم باندې یو سورۃ ده د اصحاب الاخدود یو واقعه په کې الله نقل کړي. یو بادشاہ تیر شوی د یو ظالم بادشاہ د سره یو کاهن ور سره او جادوګر او ساحر ور سره دا ټوله بادشاہي د آباد او د باندې کڅوک به بادشاہ نه خلاف شو یا بل چا سره خفغان راغی هغه ساحر او جادوګر به دسي اعمال وکړه د سحر او جادو په ذریعہ چې خلک به بادشاہ تابعدار شول. یو ورځ د بادشاہ تر جادوګر او ساحر وای بادشاہ سلامت زغه بوډا شو من مرګ یره مې دا یو ذهین پتین ماشوم وګوره چې هغه ته زړه خپل هنر او فن زده کوم. یو ماشوم الله تلاش کو غیر اوستو دغه ساحر او جادوګر هغه شاګردي شروع کړ. سحر راځي مازیګر واپس ځي. یو ورځ لار باندې ګوري دی وخت کې نبی علیہ السلام دنیا ته نه راغله. د عیسی علیہ السلام دین دغه وخت کې حق او سچو د لار کې ګوري یو راهب ناستر عیسی علیہ السلام د دین پیروکار د انجیل یو عالم ناستر راهب خلک راغون شوی دا ماشومه مورغه الته چې راغه مجلس واوریدو زله مطمئن شو ایمان راوړو دي ځکه بل ورځ سحر دل ترازی مازیګر بیا دلته د راهب خواله راځي. یو ورځ د کور نه روان دي یو روایت کې راځي په دې لار کې یو اجدها ناستر اجدها مرکزی لار کې او دویم روایت کې راځي یو زمره ناسته زمره خلق نشو ورتله غلار باندې په یره کې د اخوام خلق ولاړ دي خو هم خلق ولاړ دي د ماشوم زړه کې ځان سره وای الله نن د امتحان وخت یو وړو کې ګټه راواغستا او ځان سره وای الله کداغه راهب په حق باندې د دین حقي نو الله د ازمره په یو گزار سره د اجدها په یو گزار سره مړه کې ختمه کې الله او کدا راهب دین حق نه دی جادوګر او ساحر دین حق نو الله دا مړه کې دی باندې هغه کانه ور گزار کو اجدها یا ازمره په دغه کاټي باندې ولګیرو په غزي باندې ختم شو مړ شو. خلق راجم دي وس خلقو کې چرچه شروع شو دین خبر نه دي چیرې دغه حق دین قبول کړي دي. خلق وای یره دم په جادوګرۍ او سیر کې دومره کمال حاصل کړي دي چې ګوره په معمولی ګټۍ سره ګوره زمره مړ کو. برحال چرچه خوريږي اگر راهب یو ورځ د ماشوم ته وای بچیا پتا باندې به مصیبتونه او تکالیف راځي خو بچیا ما چاته ونخه ځکه زره جون هغه یې سکیه مداړو کې وډانچ پاتې یم او د جون اخري مراحلو کې یم نو بچیا ما چاته مو ورخایا ورته ټیک دی. بل ورځ د بادشاہ سره یو مشیر دی مشیره په سترګو باندې وړون دی دته چا ویل عبد الله ابن تعمیر هغه ماشوم لورشه هغه چې لاس ود کې سړی ټیک شي وس مادرزاد نابینا چې پیدایشي دی وړون دی اوس دنیا کې خو ردی څه علاج نشته نو دی راغ عبد الله ابن تعمیر رضی الله تعالی عنہ دته ویل دغه سره راغله ما خک ټیک میکا دغه مشرکانو عبد الله ابن تعمیر ورته فرمایي خکول زنه کوما خکول رب العالمین کوي هغه خالق مالک کوي چې مونږ ټول پیدا کړیو ورته وی ایمان راوړه ته به الله نه دعا وکم الله تعالی شفا درکې روغ بشي دی ورته وی ټیک د ایمان راوړو وسترګې خکېدلو سترګې غوس ډېر لوی نعمت دی او برحال دعا یې وکړه د خشو ایمان راوړو د بادشاہ دربار ته چراغه بادشاہ سره ولیدو چې بنا شوی دی بادشاہ حیران شورته وي څنګه خشوي زما د سلطنت او د بادشاہت او زما د ملک ټول طبيبان او حکیمان او ډاکټران غوستاله علاج ناجز شوی وو دی ورته وي رب العالمین خکړما هغه خالق مالک خکړما چې تم پیدا کړي مونږ پیدا کړی بادشاہ غصه کې راغی هغه ځان له خدای دا وکړي ښا خریس کې زما کرا لوی شوی زما کرا زما په نعمتونو باندې مسوي او زما سره بل شریک کې بل ذات منی بادشاہ غصه کې راغی ماشوم راوختو ماشوم له وهل دا غنم زې معلوم کو راهب هم راوختو درې واړه ودرول یو جلاد راوستو ا جلاد تویل اول تپوس وکړه دی راهب نه چې د زما دین اختیار کړه الله متعلق چې د کما عقیده لري داغه نه انکار وکي هغه ورته انکار وکړو جلاد د په سر باندې تور کې خور په منځ دوه ټوکلې کو شهید کو بیا مشیر خپل ته دغه درخواست کې هغه انکار کوي هغه په منځ باندې دوه ټوکلې کو شهید کو هغه مرکو دریم د ماشوم متعلق بادشاہ خپل مشیرانو ته وای دا سر ماشوم خيار دی وی شاید چې دی ویریږي او د توبه وباسي لاول دې سره سپایان ور سره کړه ول بر غرته وخی جوړي
غرته وخېجو ول کتوبه وست ټیک د کني دا غرنه راور غړوي چې مړ شي ختم شي ماشوم برخیږي زړه کې یو دعا راځي الله زما امداد وکه حق دین باندې ولاړ یم الته یو زلزلہ را ټول سپایان راور غړې د مړ شو ختم شو ماشوم بیا روغ راغی باچا چې خبر شو هغه حیران شو چې وس د سره سوکو به سپایان ور سره کول کشته کې کینو یو سمندر ته بوزي او هغه ته ویلا ول کتوبه وست ټیک د کني سمندر کې گزار کې راځي تي ماشوم بیا چې سمندر ته کشته کې ویوړو بیا وی الله زما امداد وکا کشته کې سلی رااله کشته غرق شو ټول تباہ شو مردار شو ماشوم بیا روغ راغی او دریم مولانا بجلیګر صاحب رحم الله داغه نه ما اوریدل دا دریم لفظ ما کتاب کې نه دلیدلی مولانا بجلیګر صاحب رحم الله فرمایي وای دریم ځله ور سره دا وکړه دیګونه ولګول دیګونه ورونه ورته بند کړه ماشومه دیګ کې واچو په ور د پاسه کې نو سپایان ورته ولاړلی سلی رااله دیګ په منډه باندې شو یو پوجي را لویږي عمرې اخیره کې دا پوجان ختم شو ماشوم التر دیګ نه راوته بیا راغی ابا چا ایران له خدای د دې مصیبت سره څو کم د دینه کو نخلاصيګم دی ورته بخپل وای د ماشوم باچا کما وجنه طریقه به بخپل هر وخه ما او عزت طریقه دا وای طریقه دا د چی ته اعلان وکړه چې ستاله باچا ټول خلک راغون شي سبا پلان کې میدان ته التبزتا تر خپل مرګ طریقه در وخه ما باچا اعلان وکړو خلک راغون شو او روایتو کې راځي امام ابن کثیر رحم الله لکل 50 زره انسانان دي ذکر راجم دي یہ باچا سره یو لینده ور سره ده عبد الله ابن تعمیر دا ماشوم ورته وی غشه راواخلا او چې کله دا لینده راکاږي نو وایا بسم رب هذا الغلام پنوم د رب د دې الګ باندې زتا ولم گزار وک عبد الله ابن تعمیر دی غوک په دې پوسقې باندې ولګیدو دا لاسه کې خودو په یو سیټ باندې د قصې کې سم لاستو شهید شو په دې کې 50 زره انسانان چې دا واقعي نه ټول کلمو په دې کې ایمان راوړي مسلمانۍ بادشاہ حیران شو چې یک نشد دو شد لاول د یو مصیبت سره پاړه موما دا غسر په مقابله امت سره 50 زره مصیبتونه جوړ شو دي سره وسکو بادشاہ حکم وکړ چې یو کس تر نه لا نړ شي خندقونه وکنستلوي لوي هغه کې ورونه بلکلا کرسي ولګولې خلک راجم کړل راشي د مسلمانانو د قتل تماشا وکړي چې مسلمانانو په ستر طریقې سره موږ سزا ورکو یو مسلمان نسی وغورته ورګزاري اخیره کې یو زنانه د سره خپل ماشوم ور سره ده دا ماشوم ته واغستو دی ورته ورګزار کو دا مور چغې کړې چغې هغه بچي ورته आवाज کوي مورې په حق دین باندې صبر وکړي استقامت مظاهره وکړه چغې سورې موها د بے صبرۍ نه کار ماخلا دغه کې هغه مور مرګزار کړه دی وخت کې وسیله رااله او دا بادشاہ او د وزیران او د ټولو باندې را ورغه او ټول په دې سره ختم شو یې شو خو ها انس رضی الله عنه روایت دی عمر رضی الله عنه دور کې مجاهدینو یو دسته تلیدا دیو زیرا کني مورچه را کني د قلتی امدا ما شوم راوته وخت لاس لګولې دی هغه لاس ورل دیو لری کو د دې وګنه انس رضی الله عنه فرمای تازه یې نشورو شو او په دې ګوت باندې یو ګوت مده د سپینو زرو پاغي لیکلي دی ربي الله زما رب الله دی دیوتی ګوت موست عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دغه ته ټوله واقعا ویله ول دغه سي حالات دي عمر رضی الله عنه دوباره ګوت مو ور کړی دی ول دا ورته دوباره په ګوت کوي او ول پک خپل زی دی واپس دپن کې دی پرې دی بل چې ته خوشي به دا ټوله واقعا ورته بیان کړه نو بهرحال قران مجید کې الله غ ذکر کوي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد دیو د مؤمنانو نه انتقام نه غستو مگر د دې خبرې چې دیو په الله ایمان راوړ او بس د دیو جرم داو